ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کراموں کے پوئے صحابیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچی کم اشارات ذکر کلن باغی بام پوئیدم لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکنا د خپل مرګ خبر دسی په اشاره کې ذکر کړو او باغی باندې هم دې پوه شو. امام بخاری حدیث نقل کړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم یو پیر صحابه کرامو ته خطبه ویله په دې اخیری عمر کې لا بیمار شوی نه صحابه کرامو ته بیان کون په بیان کې دا خبر وکړه بل ان الله خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده الله یو بندل اختیار ورکو چې دنیا د خوخه ده او کما سره نعمتونه دی هغه خوختي وی فختار ذلك العبد ما عند الله وی دغه بنده هغه څه ورکړي چې کوم د الله سره ورسره دا خبره چې نبی صلی الله علیه وسلم وکړه نو ابوبکر صدیق خواته ناسو نبی په منبر دا خبره کوله او خواته ناسو لاندې ناغه وجړل صحابه کرام هغه ویل شي منګ خیال دا وکړو چې دا ابوبکر صدیق ولې جاړي بدی کې رجړه څه خبره ده بس الله یو بنده ذکر کوي چې اختیار ول ورکو چې دنیا د خوخه ده دلته پاتې کی او کنه زما خپل راضی هغه د خوخه ده نو دا خو سره جړه خبره نه و وروس ته مونږ ته بیا پته ولګېدل چې دین مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ځان ته اشاره کوله چې الله مالي اختیار راک چې محمد صلی الله علیه وسلم زما خاطر اتل غواړي او کنه دنیا کې پاتې کېدل غواړي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه په دغه ټیم کې وجړل نبی صلی الله علیه وسلم تسلی ورکړه او به خلکو تویل ان من امن الناس علی فی صحبته وماله ابو بکر ډیر احسان کون کې په ما باندې په خپل ملګرتیا کې او په خپل مال کې هغه ابوبکر صدیق دې د ما سره احسانات کړي ډیر خېګړې را سره کړي دي او ویل ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بکر خلیلا کما ځان لا یو مخلص دوست چې هغه ته خپل حاجتونه پیش کوم دا الله نه ما سوا بل څوک مانی ولې ما ابو بکر نی ولې ولكن اخوه الاسلام لیکن د زما د اسلام ور ولیدا ومودته د سر می خپل مینه ده بی ویل لا يبقين في المسجد باب الا سده دی مسجد ته چې د چا دروازې را ماتې شوي د کورونو نه ټولې وبندي وره صرف د ابوبکر دروازه هغه به کولاوي او دا د خلافت اشاره و چې وره خلیفہ په زمانه وروسته ابوبکر صدیق رضی الله عنه وي. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله بیمار د بیماری په دوران کې هغه حکم د امامت چې کړه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا مبارکي کړو. اخیر وقت کې نبی صلی الله علیه وسلم صح بیمار شو خلق په انتظار دی چې اوس با نبی راوزی او موږ ته امامت راکړي. نبی صلی الله علیه وسلم خلق ته ویل مرو ابابکر فليصلي بالناس ابوبکر ته و چې خلق ته منځ وکړه. عائشہ صدیقہ رضی الله عنها هغه فرمایي وای ما دا نه غوښتل چې ابوبکر هغه د مخ کې شي اسینه چې خلق ابو بکر صدیق ته د سپیرتوب نسبت ونه کې ځکه نبی صلی الله علیه وسلم ډیر بیمار دی کچرته دی دا په مصلا ودرېږي او د وفات شي خلک به چې ګنې دا سپیره ودرېدل او ځکه د وفات شي نما ابو بکر صدیق دغه ویل نبی صلی الله علیه وسلم ته چې یا رسول الله ابو بکر صدیق دا غسر ډیر نرم دی کله چې صاحب زیبانی ودرېږي نو هغه د خپل سترګو مالک نه هغه جاړي ډیر زیات تو عمر ته حکم وکړ چې عمر مخ کې شي نو هغه وی چې مرو ابوبکر نه ابوبکر ته حکم وکړي نو ما حفصه ته ویل حفصه ردی بنم د خو ملګریم د وسره بډاله کې موسم ملګری دا او حفصه د عمر لور ده نو ما حفصه ته چې ته نبی ته وی و چې ابوبکر په ځای باندې عمر مخ کې کا ابو خبره پوی نه شو
دا غي متویل یا رسول الله ابوبکر نشي کولای دا مونږ هغه جاړي لہذا ته عمر ته یو چې مونږ کی نو نبی صلی الله علیه وسلم له بدا ټیم کې له غوسه ورنه ورته عزت یې چې ابوبکر ته حکم وکړ ان كنا صواحب یوسف تاسو خو د یوسف علیه السلام ته چې کوم خزو زاری کول مجبور کوي په یو کار باندې هغه شر ما مجبور کوي ابوبکر ته چې هغه مخکې شي نبی ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه مخکې شو هغه منځ کو نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ په دا ورځو کې خلکو ته امامت هغه ابوبکر صدیق ورکاونو په دې بیا خوشاله شو چې خلک ابوبکر په اقتدا کوي په اتفاق او په اتحاد باندې ولاړلی نو داغه د کمره چې واره د مسجد سره بالکل جوخته و نو داغه کړکۍ و د کمرې نو هغه پرده وته لګېدلې و یو ځل په منځ باندې صحابه کرام ولاړ دي نو هغه کړکۍ نه را پرده لري کله او یې کتل صحابه کرامو ته صحابه کرامو په سترګو باندې ګډون باندې نبی صلی الله علیه وسلم ولید نو صحابه کرام ډېر خوشاله شو ځکه ډېر ورځې بیمارو نو راوته مانځته او داغه د مخوي د سپینو زرو ټوکړې په شان سي پړقېده صحابه کرام سخت خوشاله شوې قریب و چې په دې مانځ کې فتنه کې واقع شي منځي مات کړی وېستا ډېر خوشاله دی وجنه نبی صلی الله علیه وسلم چې وکتل چې په یو امام پسې دی ولاړ دی نوې خندل او اشاره وته وکړه چې په خپل ځای باندې ودرېږي منخ کار کوي او بیا هغه پرده راخ کودله او به دغه ورځې په اخره کې بیا هغه وفات شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم د مرګ په ټیم کې هغه کردار ادا کړی دی او هغه الفاظ د خلې دراختلې دي چې خلک وایي کدا د پسرو ضروري کله شي کنه ام کم دي امت ته یو تسلی ورکړه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېده د پیر ورځ او کله چې وفات کېدل په دا ټیم کې هغه د ورځې په اول سر کې خپل نوسی حسن او حسین رضی الله عنه هغه امر او هغه خپل کلو فاطمه رضی الله عنها امر هغه روایت په دې وخت کې خبر وکړه نو هغه وجړل ډیر بیا دیم ځلې وته په دې وخت کې خبر وکړه نو وی خندل عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي ماته تاسو کو چې ته ولې جاړې لاول دې وجړل به دې وخندل نو لاغي راته وی چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم راز نشم خورولې پجمن کې کله چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شوه ما فاطمه تی ویل چې فاطمه زستا مورم پتا زما حق دی ما ته دا خبره کې چې تا ته نبی خبره وکړه تعالی ول وجړل بیا دی وخندل دا څه خبره وا نل ما تی ویل چې وس دته ویم خیر دی ځکه وس نبی وفات شوه دی علمات دی چې زه کله لاول د نبی صلی الله علیه وسلم خاطر عالم او هغه ما ته په دغه کې پټی ویل چې بچیا زستانه رخصت دوه زما وفات کیږم نو ما وجل پارټین کې پلار باندې اسوي جوړ او بیا ما ته چې په وخت کې ویل نو دغه خبره داوه چې بچي په دې ټول خلکو کې بالاول ته زما سره ملاويږي مرتبه را پسې زره وفات کیږي نو بیرته خوشاله شوم چې زه پسې زره وفات کیږي او زره وسه ملا شوم دغه خبره وا نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو چې وفات شو بار د سی یو خفغان پر ټول فضا باندې خور دی مسجد کې صحابه کرام اگر اجم شوی دي او د سی ګنګوسی غونتی شروع چې نبی وفات شوی دی صحابه کرام خاموش دي وس پته مته نه لګي عمر ځانو چې کوم راخو ډېر جذباتي سړیو نه غتور را ایستلې وو مسجد کې چې ګرځیدو او د خبرې برداشت شو کول ویل ک چاوي چې پیغمبر مړ لیکنن ویل په دې تورته سروا ویل دا مطلب نه چې پیغمبر باندې مرګ نه راځي خو هغه ویل چې نه ډېر کار پاتې دي منافقان دا ختمول غواړي دې ټیم کې هغه نو وفات کی او داسې ګرځیدل په مسجد کې ځنې صحابه کرام دسي خاموش ناسو خبرې نشوي کولای ایچا ته پته نشته دی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سنحی والا قوت لکی سنحا التر دز زمکوا او سکر واندبیم کولا التا اولتی و بی بی موا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سنحا لاقیت تلیواتی سی خاص پتنو خبرو تمیداو شیو نا پخپل اسبانی بیا سور شو راغ مدینی تا چراغ مسجد نبوی تا ورنو تو وی قتل ابو بکر عمر زانہو گرزی را گرزی تورم ورسارا دا
صحابه کرام ټول خاموش نازي سي ډلې ډلې ناز تیار چا سرخ کته کړي دي څوک څه ویم نه نو سی ونه ول شاته بس غل لاړ د نبی صلی الله علیه وسلم کوړه او خپل لور عائشه صدیقه رضی الله عنها دای په کمره کې چون کې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو اول تا کمرې ته ورنه وته کله چې دې کمرې ته ورنه وته رسول الله صلی الله علیه وسلم پروت دی په باندې سپین څادر وړېدل نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه دې را څادر څه واړو څادر یې واړو او راخته شپې خپلې ک د دې سترګو نه وښ کې ملاړ وی جوړل او په تندې باندې خپل کو او دینه دا فائدہ مونږ ته معلومی چې کله سیغټ خلکی مشران علماء نو هغه سره خپل ولش نبی صلی الله علیه وسلم هغه خپل کو وی جوړل او بیا په دا ټیم کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایل بی ابي انت و امي یا رسول الله زما مور بلار دستانه قربانی والله لا يجمع عليك موتتين الله وپتا دو مرګ نه را جمع کوي اما الموتة الاولى هر چی اولنې مرده التي كتبت عليك فقد متها هغه مرچ اول پتا باندې لیکل شوی نو هغه تو وفات شو هغه دی وسک ورست بل مرو پتا باندې ناراضي بیرته ولا مخ پټ کو او بار تر ووت خلکو ټول ابو بکر صدیق خواته ورجمع شو چې ابو بکر صدیق په خبر راوړې مونږ ته چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات ته او کنا نبی صلی الله علیه وسلم هغه ژوند دی اسی بي مار دی دا خبره کول د سیمنګ ته په خلبانه آسان معلومی خود نبی مرګ دا برداشت ډیر ګران دی مونږ سم د صحابو تعجب کوو دا ډیر ګران کار دی او بیر صحابو مینه چې د نبی څخه کومه نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کلمه ست راوو ته ټول خلک په سیورغه نا عمر ځان هوتی ویل کینه ویل اول نه کینه ویل بس اغلال منبر ته خو ټول خلک اپس سیورغه منبر باندې ودرېدو په منبر باندې هغه یو تاریخي خطبه ویله تاریخي الفاظ ویله هغه الفاظ کې دا ویل خلکو ته تسلی ورکړي او خلک په یو ناشنا انداز باندې پوهیږي او دا خه طریقه ده چې کله ته یو چاته مر خبر ورکې نو دا ساده توپ نه پکار چې ته ډایرک هغه ته پلان کی ستا پلار همړلې استازوی همړلې ستا خزه مړه ده ډایرک خبر ورکول دا غوړې و خيارتوب نه نه اته به تسلیل اول ورکې سي تمهید پوته کیږي نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه عام دي خلکو ته داسي تمهید شانته کې خولم ادا سي الفاظي ویل چې خلک حیران کړه خلک بالکل خاموش لو الفاظ داو خطبه ویل خطبه کې دا الفاظ ویل من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت چا چې د الله بندگی کوله نو الله ژوند دی الله نمري ومن كان يعبد محمدا او چا چې د محمد بندگی کوله فإن محمدا قد مات ګوره محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوی یعنی که تاسو د الله بندگی کوله خو الله ژوند دی او صلیب نه خرابوي او که تاسو د محبت بندگی کوله چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات دی او بداية لستو ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا محمد صلی الله علیه وسلم دا خو نه دی مگر رسول له الہ نه دی چې مرګ په ناراضي مخکم ډېر پیغمبران تیر شوي دي او پای کې هم څوک ژوند دی پادشه نو افإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم کده وفات شي یو وجل شي تاسو په خپل خوند باندې اوړی اسلام به پرې دی او مې انقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا څوک په خپل خوند باندې واو ته الله دې زر نشي رسولې وسيجزي الله الشاکرین او زر دې چې الله په دور کې شکر گزار ہوتا دا الفاظ کله ابو بکر صدیق ولوسلو د آیات ولست خلق یقین راغی چې واقعي نبی صلی الله علیه وسلم وفات دی عبد الله ابن عباس وی لك ان الناس لم يعلموا ان الله انزل هذه الايه حتى تلاها ابو بکر وی کوئی کی خلق ته راتخکار چې پته نه و چې دا آیات هم ګره الله نازل کړي دي تر دې چې ابو بکر صدیق ولوسنو خلق ته پته ولګي چې دا خو آیات موجود دي
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا آیات ولستو نو فتلقاها الناس منه كلهم طول خلق دا غیر دا آیات واغستو فما اسمع بشر من الناس الا يتلوها ما یوتنم ونلی دا یوتن ما وانوردم بکر دق آیات ببدی کسو کی الوستو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل دا آیات دا ہر چا پچو بانی جاری شو ودی کیو کامل تسلیوہ صحابہ کرامو تا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ چونکہ داغا اوصل ډیر زیات خراب ہوا او دغه د عثمان ابن عفان رضی الله عنه دا اوصلم خراب شي واغه دومره د پورې سدل چاوي چاړه شي خبرې نشي کولای چا بس خبره کوله خبرې به نشي کوله اشارو به خبرې کولې دا مرکل کله سړی په جبا اثر وکي د چا په دماغ اثر وکي وخت تور باندې چا په یوزي باندې چا بل زبانه دای په جبا اثر کړو خبرې نشي کولای عمر ځانو اوي چې کله ما دا آیات اوریدو د ابوبکر دا خبرې مې اوریدم وی والله ما هو الا ان سمعت ابا بکر تلاها وی نو دا آیات ما ته نو معلوم وی تر دې چې ما د ابوبکر نو واورې چې دا آیت ولست نوې زما زړه زخمی شوی زما زته خفغان ورسه زه خپشم حتی ما تقلني رجلایا تر دې چې زخپو نشم ټینګولې زولاړم کنه دې خپو می کار پیخو دو سپینې می خپې شوې وحتى اهويت الى الارض او تر دې چې د زمکې د خکتو ورزیدم وی یعنی خپو به کار پیغو خکتو ورزیدم وی حين سمعته تلاها وی کله چې ما د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دغه نه دا آیات واورید او دا خبرې به تی واورید چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شوی او علمت ان النبي صلی الله علیه وسلم قد مات ما ته پته ولګیدله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه رښتیا وفات شوی دی ما ته رسته پته ولګیدله د ټول صحابه کرامو د غیزه زخمی او هغه حیران او پریشان لیکن ابوبکر صدیق رضی الله عنه تاریخی خطبه ویل نو دغه په زنه باندې سنا سي پټي ولګیدلې او د آیات کریمه کې الله ذکر کړی دی وسيجزي الله الشاکرین زرد چې الله با بدلور کی شکر گزار ہوتا عام مفسرین دلته وایي چې شاکر چاته ویل کېدلی شي شاکر امغه چاته ویل کېږي چې هغه د الله په ټولو کارونو باندې رضا وي غم راشي پاغي باندې رضا خوشحالي راشي پاغي باندې رضا د الله په تقدیر باندې راضي کېدل الله د مؤمن سړی او د شاکر سړی صفت ده او دا غره به د بي صبر کول نه شکرې ده دا یو وجه سره کله چې یو مصیبت راشي مشکل راشي یو غم راشي او تکلیف راځي نو په دې کې الله انسان له ثوابونه ورکوي بدلی ولا ورکوي اجرونه ولا ورکوي حدیث کې راغلي عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير د مؤمن کار ته تعجب دی مؤمن خو هر کار دغه خیر دی کله ته خوشحالي ورسیږي الحمدلله او عمل الله اجر ورکوي کله ته غم ورسیږي تکلیف ته ورسیږي صبر وکي عمل الله اجر ورکوي نو کوم سړی چې په تکلیف باندې صبر کوي مصیبت باندې صبر کوي دا شاکر انسان دی نو الله وی وسيجزي الله الشاکرین زرد چې الله با بدلور کی شکر گزار او تم د آیات کی ویل نو ټول مفسرین وی امیر الشاکرین ابو بکر صدیق د ټول شاکرینو داغي امیر ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی هغه د صبر مظاهره وکړه او بیا ابو بکر صدیق رضی الله عنه د صحابه کرام منځ کې کوم اختلافات رااله هغه بیا ختم کړی هغه حل کړو صحابه کرامو چې کوم دغه اختلافات دا چې نبی صلی الله علیه وسلم په کوم ځای کې دفن کو کوم ځای کې موږ دفن کو جنت البقیع کې دفن کو چاول بیت المقدس ته ورو چایوزي ته چابل سیتا نو ابو بکر صدیق ته ویل ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ورېدلی چې نبی الله په کوم ځای کې وفات کې عقل ته دفن کیږي لہذا دا په دې قبر کې دفن کوو ویل نبی ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا خبرې په وجبان صحابه کرام په غا باندې راځي مش نو ابو بکر صدیق هغه شخصیت ته چې امت ته یو تسلی ورکړي دا بیل خبره چې روافض او شیعاګان ای بدنامه لګي او کنزل او ردی بدی او یا الله له جوابونه به د خلک ورکړي خو امیر الشاکرین چې کوم دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه د چې خلکو ته یو غټه تسلی ورکړو صحابه کرامو دغه حوصله برابر شي په داسې وخت کې د خلکو حوصله بیا ډېر رضایت خرابېږي خاص کر داسې شخصیت چې وفات شي او دا غټ غم زکو نبی صلی الله علیه وسلم ته مخکې نه پته و
هغه به چې کله چاته غم ورسیږي د چا څوک وفات شي، پلار چا وفات شي، زیر چا وفات شي، مور د چا وفات شي، رور خور وغیرہ، کدا وفات شي نو مار آیات کې ما وایي، مار آیات کې چې زدن الله ماتن الله اخري وایي، زدن الله غستلې منو هیڅوک الله نه پاتې کوي. وایي منګ پیدا یو د پناه د پاره، منګ د بقا د پاره پیدا نه یو. زمونږ کار هغه دقه دي چې هغه باقی ژوند د پاره تیاری ده، ای د پاره مهنت او خواري ده. بقا دا زمونږ د پاره نه ده، منګ یو د پناه د پاره. ز بقا زمونږ کله ده دا په بل ژوند کې ده. کسو کوجی ته بدلته همیشه ژوند دا جاهل دی، دا جهالت ژوند تیری، اوقات خپل ځای کوي، ټیمونه خپل ځای کوي. نو که نن دی او که سبا دی، هغه اعلان چې کوم د نبی مبارک شوی، هغه اعلان چې هغه د صحابه مبارک شوی، هغه اعلان چې هغه زمونږ د مور او پلار مبارک څه شوی او څه کیږي، دغه اعلان به زمونږ مبارک هم کیږي. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه دای د وروسته بیا خلافت هغه ته سپارل کېده چې دای خلافت تفصیل چې خلافت کې هغه کم کارنامې کړي او خلافت په کوم طریقه هغه ته سپارل شوی دی، دای تفصیل به ان شاء الله تعالی آینده خطبه کې ذکر کو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.